د جنون له برکته د زنجیر مصرف پیدا شو، د زنجیر له برکته د جنون له برکته د زنجیر مصرف پیدا شو. یره دا هم غنیمت د پنامې خو په سرلای شته. د جنون له برکته د زنجیر مصرف پیدا شو، یره دا هم غنیمت دی پنامې خو په سرلای شته. دا مو غټه خبره ده چې نن دلته د بینر لګېدلی دی د ستر غني خان هغه سترې ونې سیوري ته مونږ تاسې ناست یو. نو دا خو داسې ونه دی چې لاندې ناست وې نو یو ژوند دېر کوي او میوه هم دېر کوي. سوري ته بیا هم ناست وي میوه هم در کوي. خو خدای دې وکړي چې موږ د غني خان بابا هغه ستر سوچ ته هغه ستر شعور ته ورسېږو. خو اما غوندې د ادب د مدرسې ادنا شاګرد د غني خان د ستر قد او همجهد شخصیت د خطا نشم کولی، خو دومره به ځان وایم عطایر صاحب خبره چې نیمګړی کوشش به کوو. خو ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده چې دا وطن چې داسې وطن دی غني خان په ویر، بچا خان په ویر، ستر خوشحال په ویر، پیرو خان په ویر. تاسو یقین وساتئ چې د پیرو خان نه ما به چا اورېدلي وي زه نه پوهېږم. الان کې د پښتو الفابیټ حروف تهجي دا پیرو خان مطرح کړي دي چې د کاڼي ګورم و د وزیرستان پښتو ته حروف تهجي چا برابر کړي دي اول بیازید انصاري. خو بیا د فارسي او د عربي چې کوم حروف وو هغوی د پښتو د سود په حوالې هغه نیمګړتیا وه، هغه نیمګړتیا څه نشوه پوره کولی. نو دې باندې پیرو خان سوچ وکړو 14 لفظونه یې پښتو کې ورته ایجاد کړه او پښتو ته یې ویل کړه چې د پښتو څه کومه نیمګړتیا وه هغه پوره شوه. ځکه د پښتو حروف تهجي نورو پرسۍ نه عربۍ نه نورو ژبو نه زیات دي او وجوهات څه دي چې پښتو ژبه چې کومه وه کومه هنګولی څه وو هغه ته هغو لفظونو د عربۍ کفي نه وه چې ژبه یې ویل کړي وی. دې ورته 14 لفظونه نور اضافي کړل. خو چېرته به د پیرو خان ما مونږ نه وي اورېدلي، چېرته به چا نه وي اخیستي. نو زه خو دا خبره خو ما خوانده دا باندې سره تعلق ده چې تا په دې باندې ډېر کام نیست برابر نه هغه پسې راته ستر خوشحال څه دی داسې ناست ستر خوشحال باندې په کار دي چې د ستر خوشحال کوم عظمت دی کومه ونه یې دی چې اوسه نږدې شي کومه میوه درکوي یا زدی د حریت یا د سپینې تورې مرچ شه یا عاشق شه چې یادېږي په سندرو پورې. نو بیا داسې ورپسې راځو د خپل اتلانونه ورک دي او وجوهات څه دي. بیا زما خپلې خبرې ته راځم چې مو قومي حافظه ښه و بد دا نه دي معلوم او مو ټوله ذاتي ګټو ګوټو سې روانه قوم به نه جوړېږي چې موږ خپله ژبه خپل تهذیب خپل تاریخ خپله جغرافیه وپېژنو. خو زه دا نه شم ویلی چې موږ دې پېژنو څنګه دې پېژنو. خو دا ډېره لویه خبره ده چې نن موږ د ستر غني خان د ستر بابا زوی د طاهر صاحب تخیري کوم شعر وي دا چې قصیدې خو هسې نه راځي طاهره خو بابا زوی خو لایق د احترام. نو وکي د ستر غني خان پس منظر او پیش منظر څه وکړي نو بچا خان باندې چې نظر ولګي نو د بچا خان کړو وړو ورکې ډېر لاس دی. نو د هغه اثر صرف همدا خبره به وکړو چې ای زما وطنه د لعلونو خزانې زما ستا خره دره کې دي د تورې نښانې زما. اوس دلته یوه خبره دی ای زما وطن و ملک کی پار کی. ملک
ایمو پاک و هند موت شو مشرقي مغربي پاکستانونه تنه جوړ شو مشرقي هم لاړو اوس دغه پاکستان دی دي کې که رد و بدل راغللو بیا به مغای مو ملک وي وګوره وطن څه دی وطن ته هغه دی چې هلته ته تهذیب وي هلته ته تاریخ وي هلته ته ژبه وي هلته ته جغرافیه وي اے زما وطنه د لالونو خزانې زما لاروبار غني خان وتلی دی اے زما وطنه د لالونو خزانې زما ستا خره داره کې دي د تورو نښانې زما نن د موږ په معدنیاتو چې کومې جګړې را روانې دي کوم اور روان دی کومې لمبې دي سمراج د سمراج سوچونه فکرونه استعماري لسونه چې دلته کې ګوتې وایي غني خان هغې زمانې کې مدعي چې ای زما وطنه د لالونو خزانې زما ستا هره دره کې دي د تورو نشانې زما زما ملګرو پښتو ژبه کله نه را روانه ده دا داسې کم وخت خبرې نه دي کم وخت خبرې نه دي دا د سبونو خبرې نه دي دا د زرونو خبرې نه دي چې یوه ژبه جوړېږي بیا یوه ژبه د روزمرې نه محاورې ته شي شعور ته شي دا ډېر ټیم خلي نو پښتو ژبه چې جوړه ده دا ځمکنۍ ژبه ده دا زمینی ژبه ده دا څه جوړه ده نو دا ډېر ستر تاریخ شا کې پروت دی سترې ترخې تجربې نه راوتي دی چې نن موږ تاسې پښتو کې ګڼېږو خبرې کوو او بیا داسې لوی لوی خلک لکه څنګه غني خان دی موږ چې لیوني شو د 1990 خواوشا کې نه درې څلورو استادان دغه دې اثر ته ولاړو پښتون ولس ته ولاړو چې په هغې کې لوی حمزه شینواری لوی اجمل خټک کلندر مومند او سره سر غني خان نو ته چې پېښور ته لاړی چې کومې وې یونیورسټي ته تللی کوم پوهنتون ته تللی چې تا چا سره ناسته وی چا سره د شپه وی چې صبحي هلپه چې دی تا ذهن به بدل و که هغه ته خټک صاحب سره ناست وی که هغه ته کلندر مومند صاحب سره ناست وی که هغه ته ستر غني خان سره ناست وی که هغه ته حمزه شینواري سره ناست وی د درندو ملګرو مو پښتو کې به څه کمای وي او داسې لویو خلکو لمنه که مو ونیسو دې سیوري ته کینو نو هغه کمای به له منځه ورک شي خو زما په خیال کمای خو ځکه نشته چې دومره لوی شخصیتونه دلته پیدا شي نو د خپلې خبرې به په دې خبرې ختمې کړم چې اردو یو شعر دی د ملګرو به روزانه ما ته وایي چې یاره غني خان دا ارمان هم پوره شو نو د اردو یو شعر دی چې جو کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ مانگ کر جو کچھ خدا سے مانگ کر تجھ مانگ کر اٹھتی نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد نو په اخر کې به د بابا په دې ستر محفل خواږه محفل کې د خپل یو غزل در سره شریکم چې دستا هر ستم اشنا ماته منظور دی دستا هر ستم اشنا ماته منظور دی غنیمت دی دا چې تا ته یې ضرور دی دستا هر ستم اشنا ماته منظور دی دستا هر ستم اشنا ماته منظور دی غنیمت دی دا چې تا ته یې ضرور دی او د ریا هنر اوس هر یو قاتل زده کړو د ریا هنر اوس هر یو قاتل زده کړو د شهید په جنازه خو اوس دستور دی د ریا هنر اوس هر یو قاتل زده کړو د شهید په جنازه خو اوس دستور دی او مکان څه چې لا مکان برنا ځان مکان څه چې لا مکان برنا ځان وي اوس په لکه ډیوه بالا د شعور دی مکان څه چې لا مکان برنا ځان وي اوس په لکه ډیوه بالا د شعور دی او لیونی به دا د دار په څوکه وایم لیونی به دا د دار په څوکه وایم چې په خپلې صدقې زما غرور دی لیونی به دا د دار په څوکه وایم چې په خپلې صدقې زما غرور دی
ما نه خپل وطن په خپل وطن کې ورک دی ما نه خپل وطن په خپل وطن کې ورک دی که تپوس یې کوم دا هم لوی قصور ما نه خپل وطن په خپل وطن کې ورک دی که تپوس یې کوم دا هم لوی قصور د غوټۍ خندا اغزو ته کش پرلی د غوټۍ خندا اغزو ته کش پرلی په شبنم خلا زما غوندې اشور دی د غوټۍ خندا اغزو ته کش پرلی په شبنم خلا زما غوندې اشور دی ته به وایې اخري شعر ته به وایې چې کلیم د نوشي نه دی ته به وایې چې کلیم دی نوشي نه دی دغه تور وربل د ښکلي کوښې ټول وسلام قدر